Amazon PPC ټایپس په نننۍ کلاس کې به مونږه خبره اتره کوو د Amazon د PPC د قسمونو په باره کې او د Amazon د پاره به مونږه کومه PPC په سٹارټ کې رن کوو که پرس که مونږه یو پروډکټ چې دی هغه نیو لانچ کو د هغې دپاره کم ټارګټینګ ټیک دی اټومیټیک ټیک دی که مینول ټیک دی صحیح ده ګوره د ټول نه اول خبره اتره دا ده چې تاسو د Amazon د PPC د ټایپس په باره کې ځان پوهه کوئ چې زمونږ سره د Amazon د PPC څو قسمونه دي صحیح ده زمونږ سره د Amazon د PPC چې دوه قسمونه دي یو ته ویلی کیږي اټومیټیک ټارګټینګ بل ته ویلی کیږي مینول ټارګټینګ زما نوم دی فضل احد که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ که دا ویډیو خوښه شوله د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شان کمنټ وکړئ د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او ویډیو لایک کړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په PPC ټایپس باندې پوره پوه شئ چې تاسو له اټومیټیک ټارګټینګ کول پکار دي که مینول ټارګټینګ تاسو له پکار دي او څنګه به یې کوئ څنګه به یې نه کوئ ګوره زمونږ سره دوه قسمونه دي د PPC چې کله مونږه پیډ ایډورټایزمنټ کوو PPC څه ته وایي پی فر کلیک په تیر شوي کلاس کې مونږ خبره اتره کړې وه چې PPC زمونږ سره څه څیز دی PPC څنګه کار کوي د PPC چې زمونږ سره فایدې څه وي نن به مونږه د PPC په ټارګټینګ باندې خبره اتره کوو اټومیټیک ټارګټینګ دی اټومیټیک ټارګټینګ دی ته وایي چې کله تاسو یو پروډکټ چې دی هغه لانچ کوئ او پروډکټ لیسټینګ کوئ په هغې کې تاسو کیورډز چې دی شامل کوئ د هغې دپاره پراپرلی SEO وکړئ SEO مطلب دی سرچ انجن اپټمایزیشن چې کله تاسو نوی پروډکټ لانچ کوئ صحیح ده یا تاسو پروډکټ لانچ کوئ او تاسو چې دی په هغې پروډکټ باندې مخکې نه ټارګټینګ نه وي کړی نو د هغې دپاره به تاسو څه کوئ اټومیټیک ټارګټینګ به کوئ صحیح ده اټومیټیک ټارګټینګ څنګه کیږي اټومیټیک ټارګټینګ چې دی Amazon چې دی ستا د لیسټینګ د کیورډز په مدد سره چې دی کوي او ستا پروډکټ چې دی د هغې کیورډز په مدد سره خلکو ته رسوي لیټ سپوز ستا په بولټ پوینټ کې ریلیونټ کیورډز چې دی هغه چې دی لیکلی وي صحیح ده او یو کسټمر راشي Amazon ته او هغه پروډکټ چې دی هغه سرچ کړي صحیح ده نو ستاسو پروډکټ به ورته هم شو کوي صحیح ده دې ته ویلی کېږي اټومیټیک ټارګټینګ سیمپلی صحیح ده ګوره اټومیټیک ټارګټینګ دې ته ویلی کېږي سیمپلی درته ریپیټ کومه چې کله تو د پروډکټ دپاره لیسټینګ کې صحیح ده او په هغې کې چې دی کیورډ شامل کړي SEO وله وکړي سرچ انجن اپټمایزیشن اپټمایز ټایټل د پروډکټ ولیکې صحیح ده بولټ پوینټس ولیکې امیجز پراپرلی اپلایډ کې صحیح ده ریکمنډډ چې کوم تاسو له ریکوایرمنټس درکړي هغه تاسو پراپرلی فل کړئ اټریبیوټ فل کړئ هر څیز پراپرلی فل کړئ صحیح ده او ښه پراپرلی کی ورډز پکې شامل کړئ په بولټ پوینټ کې په ډسکرپشن کې او په ټایټل کې نو تاسو چې اټومیټیک ټارګټینګ کوئ نو تاسو له به بیسټ ریزلټ درکوي ولې ځکه چې په اټومیټیک ټارګټینګ کې تاسو یو کیورډ نه سرچ کوئ صحیح ده Amazon والا ډفرنټ کیورډز چې دی هغه ټرای کوي او ډفرنټ کسټمرز ته چې دی هغه رسوي صحیح ده نو اټومیټیک ټارګټینګ دی ته وایي بیا زمونږ سره دی خان مینول ټارګټینګ پکې وسه دی مینول ټارګټینګ دی ته وایي چې تو یو کیورډز په مدد سره چې دی پروډکټ خلکو ته رسول غواړې مطلب تا چې دی کیورډز چې دی هغه هنډ کړي دي پیدا کړي دي او د هغې په مدد سره چې دی تو دا پروډکټ چې دی خلکو ته رسول غواړې چې هغه کیورډز خلک سرچ کوي ستا پروډکټ ورته په فرسټ راځي صحیح ده او هغو پې کلیک کوئ نو ستانه به Amazon والا فیس چارج کوي صحیح ده چې تاسو کمپنۍ له کار کوئ یا بزنس له کار کوئ نو بیا انویسټمنټ د هغو په کار وي او پیدا پکې ستاسو وي صحیح ده PPC تاسو فایور افورک ته لاړ شئ سرچ کړئ بیا به درته پته ولګي ښه جناب په مینول ټارګټینګ کې زموږ سره یو درې خبرې دي چې دا تاسو د ځان سره یاد وساتئ صحیح ده یو براډ دی یو فریز دی یو ایگزیکټ میچ دی براډ میچ فریز میچ ایگزیکټ میچ
چې مینوال ټارګټینګ مونږ کوو کنه نو مونږ به د براډ میچ کیورډ په مدد سره کوو صحیح ده فریز میچ کیورډ په مدد سره او ایگزیکټ میچ کیورډ سره په مدد سره اوس د دې درې وانو کې فرق څه دی او کم زمونږ دپاره ښه دی او کم نه دی ښه ګوره براډ دې ته وایي صحیح ده چې یو کس راځي او هغه یو پراډکټ سرچ کوي او ستاسو په لیسټینګ چې دی تاسو پی پی سی رن کړی وي صحیح ده او د هغې سره ریلیونټ وي هغه کیورډ صحیح ده او پراډکټ که بدل هم وي خو چې کیورډ ریلیونټ وي نو ستاسو پراډکټ به ورته څه کوي ویزیبیلیټي به ورته سیوا کیږي صحیح ده امیزان والا به ورله ترجیح سیوا ورکوي کسټمر ته به یې ډېر سجیسټ کوي خو د براډ میچ دا نقصان دی چې په دې کې ستاسو چې دی پراپرلی ټارګټینګ نه شي هر سړی ستاسو بس سټور ته راتلی شي که څوک څه اخلي او که نه اخلي نو بیا پکې پی پی سی لاس ته ځي ښه زموږ سره پریز دی صحیح ده پریز څه ته وایي ګوره چې یو انډیویجول وړي که نه یو الفاظ یې لکه دا زموږ سره براډ دی صحیح ده دا زموږ سره یو الفاظ دی نو دې ته وایي ورډ انډیویجول ورډ او براډ او فریز چې تو دغه کې براډ اینډ فریز دا زموږ سره څه شي دا زموږ سره کیورډ شي زموږ سره یو پراپرلی پریز جوړ شي صحیح ده د دې نه لکه اټومیټیک ټارګټینګ دا زموږ سره پریز دی نو تاسو به د فریز په مدد سره ټارګټینګ کوئ صحیح ده او د ایگزیکټ میچ په مدد سره ایگزیکټ هغې ته وایي چې هغه بیخي ستاسو ایگزیکټ پراډکټ وي صحیح ده چې یو پراډکټ یو کس یو پراډکټ سرچ کوي او ستاسو هغه کیورډ ورسره ایگزیکټ وي نو دغې ته وایي ایگزیکټ میچ صحیح ده ایگزیکټ میچ ټایپ امید دی چې په پریز ایگزیکټ میچ او په براډ میچ به پوه شوي بیا یې درته هم به ریپیټ کوم انشاءالله صحیح ده مخکې ځو اسو benefits of Amazon PPC د Amazon PPC چې دی فایدې څه دي نن به خبره اتره کوو خان چې د Amazon دا PPC پیدې څه دي که تاسو د دې نه خبر شوئ او تاسو پې کار سټارټ کو دا تاسو یې زده کړل او بل چاله هم کار کولو که نه نو تاسو ترې ښه ډېرې پیسې ګټلی شئ صحیح ده benefits فایدې د Amazon PPC دا دی چې مور ویزیبیلیټي سیوا کیږي چې ویزیبیلیټي سیوا کیږي مطلب دا دی چې خلکو ته په نظر ډیر راځي صحیح ده نو بیا څه کیږي سیل انکریز کیږي او چې سیل انکریز کیږي نو پراډکټ چې دی هغه وځي صحیح ده بیټر ارګینک رینکینګ او چې مونږه د یو پراډکټ دپاره چې دی ښه ارګینک رینکینګ وکړو صحیح ده مطلب ارګینک رینکینګ زمونږ سره څه دی چې مونږه پراپرلی د پراډکټ ایس سی او وکړو صحیح ده و ارګینک ایس سی او په ترو به کې ایس سی او به لازمي تاسو کوئ د ایس سی او نه بغیر نه کیږي صحیح ده او بیا زمونږ سره پیډ مارکیټینګ دی صحیح ده پیډ رینکینګ دی پیډ رینکینګ چې دی هغه د پی پی سی په مدد سره کیږي صحیح ده بیا چیلنجز اف Amazon PPC د Amazon PPC چیلنجز سره تاسو به کم چیلنجز سره مخامخ کیږئ که تاسو چې دی پی پی سی چې دی هغه پراپرلی رن کول غواړئ ګوره کمپټیشن په دې کې ښه کمپټیشن دی هر نوی برند چې لانچ شي هغه غواړي چې یار زما دا پراډکټ دی دی څه شي ویزیبل شي خلکو ته دې په نظر راشي نو چې ویزیبل شي خلک به یې واخلي که نه نو های کاسټ اف ناٹ منیج که پرس که تاسو چې دی پراپرلی منیج نه کړلو پی پی سی نو ستاسو کاسټ چې دی دا سیوا کېدی شي ستاسو خرچه چې دی دا سیوا کېدی شي نو مونږ به پی پی سی څه کوو پراپرلی به منیج کوو چې مونږ پراپرلی منیجمنټ کوو د پی پی سی نو زمونږ به کاسټ چې دی هغه به کم راځي سیل به سیوا راځي او پراپټ به راته سیوا پاتې کېږي صحیح ده requires optimization او د دې دپاره څه پکار دی optimization پکار دی optimization به څنګه تاسو کوئ پراپرلی چې تاسو ښکلي پراپرلی 1600 ضربې 1600 امیجز اپلوډ کوئ وایډ بیک ګراؤنډ والا امیج اپلوډ کوئ صحیح ده پراپرلی چې دی تاسو ا پلس کانټینټ جوړ کوئ که پرس که برند تاسو د برند دپاره چې دی پی پی سی رن کوئ نو بیا به تاسو څه کوئ ا پلس کانټینټ به جوړوئ صحیح ده او تاسو به بلیټ پوینټ چې دی هغه لیکئ بلیټ پوینټ تاسو ولیکل د دې سره سره تاسو چې دی اپټومایز ټایټل به لیکئ نو چې تاسو پراپرلی لیکئ ستاسو
چې پی پی سی هغه هر سیز به کمیږي، خرچه به کمیږي او ستاسو پرافټ به پکې سیوای یا د کمپنۍ پرافټ به سیوای. نو چې د کمپنۍ پرافټ سیوای تاله به پیسې سیوا درکوي که نه خان دغه پکې پیدا ده. ټپس فار بګنر. اوس د بګنر دپاره څه ټپس دي؟ صحیح ده چې کم مطلب د چاته د پی پی سی په باره کې پته شته دی خو پی پی سی چې دی هغه یې نه وي کړي، پی پی سی زده کول غواړي، نو د هغو دپاره چې دی ټپس دی یا د یو پراډکټ پی پی سی کول غواړي نو د هغو دپاره دا ټپس دی چې سټارټ ویت اټومیټیک کیمپین. تاسو د اټومیټیک کیمپین نه سټارټ واخلئ. اټومیټیک کیمپین څه ته وایي؟ اټومیټیک ټارګټینګ ته تاسو ته ما ووایي چې 2 ټایپس آف ټارګټینګ دی، یو دی اټومیټیک ټارګټینګ او بل دی مینوال ټارګټینګ. نو امید دی چې تاسو په هغې باندې ښه بهترین پوه شوي یې. صحیح ده. بیا زمونږ سره دی امیزان اټومیټیکل ټارګټس ریلیونټ کیورډز فار یور پراډکټ. چې کله تاسو اټومیټیک ټارګټینګ کوئ که نه نو امیزان والا چې دی هغو اټومیټیکلی ټارګټینګ کوي. څنګه اټومیټیکلی ټارګټینګ کوي؟ ریلیونټ کیورډز چې دی هغه ټارګټ کوي ستاسو د پراډکټ دپاره او چې په کم باندې سیل جنریټ کیږي نو هغه چې دی هغه پروموټ کوي. او چې کله تاسو اټومیټیک کیمپین چې دی دا رن کوي که نه د 10 تر د 1 منته پورې نو تاسو له چې دی ښه بیسټ دغه درته راشي، ریزلټ درته راشي، تاسو له کیورډز درته هم راشي. صحیح ده. د هغې په مدد سره بیا تاسو چې دی مینوال ټارګټینګ چې دی هغه بیا پراپرلی کولی شئ. سیف ټایم فار بګنر هو ډونټ نو ویچ کیورډ ټو یوز. او دا ټایم چې دی دا سیو کوي د چا دپاره؟ د بګنرز دپاره. بګنر چاته وایي؟ کوم چې شروعات والی چې هغو ته پته نه وي چې کم کیورډز چې دی د دې دپاره زه استعمال کړم د دې خپل پراډکټ دپاره چې زما دا پراډکټ چې دی وځي نو د هغو دپاره دا بیسټ دی د بګنر دپاره. صحیح ده. لیټر یو کین شفټ ټو مینوال کیمپین یوزینګ د بیسټ کیورډز. چې کله ستاسو اټومیټیک کیمپین چې دی دا رن کوي ستاسو سره کیورډز ډیټا راشي نو تاسو چې دی بیا شفټ کیدی شئ مینوال کیمپین ته. او په مینوال کیمپین کې به تاسو بیا د څه ټارګټینګ کوئ خان؟ په کمنټ کې راته دا ووایئ. صحیح ده چې ما تاسو ته څه ووایي نو اوس به ستاسو پته ولګي. صحیح ده. دا زمونږ نننی کلاس که ستاسو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ، د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ. که زمونږ چینل ته نوي راغلي یې دا سبسکرایب کړئ د نور های ډیمانډډ سکل دپاره. والسلام. بای بای فار ناو. وی ویل میټ انشاءالله پر آره کلاس.